وسم دقه افغانان درونه چې کله ځي د چا ګاړي دي او د چا یو شی او د چا بل شی د چا بنګلي دي نو دا خلکو ته ناست دا خاماران په انتظار ناست دي چې کله وایي چې راشي چې خرڅ وکړي راباندې افغان مهاجرین چې کله ځي نو هغې خو ټول سامان سر شی نشي وړلی ډېر اشیا هغوی دلته خرڅوي دا زموږ پښتانه خاماران دې خامارانو ته مقابله د دې چې موږ د هغوی سره تعاون کړی وی مرسته مو څه کړې وې دوی پښتنو یو کس هغه ته هغه وتېل نبي زره باندې راخرڅې وایي په څو بینانه والې وایي په 100 روپۍ باندې دا قوم دی ښه د دې نه به د خیر تمه څه وکړي وخت کې موږ ګورو افغان مهاجرین د هغې انخلا شروع ده هغې وسوزي حکومت ته ډیډلاین ورکړی و ختم شو و صحیح کړي بار کړي دي ځي دا غم دی الله په هیڅ شان راولي دا ګران کار دی ګورئ چې یو ځای کې تا ټیم تېر کړی څلوېښت او 50 کاله او 30 کاله تا تېر کړی او ته د یو ځای نه ځې دا ډېر مشکل کار دی ډېر ګران کار دی اوس راغلي حکومتونو خبرې دي په هغې موږ نه پوهېږو په هغې کې څه کار نه شو لیکن دومره یو عرض لرم هغه دا دی چې دغه افغان مهاجرین دا زموږ ورونه دي زمونږ د دې سره په ډېر لحاظ باندې رښتې دي زمونږ الله یو دی زمونږ رسول یو دی زمونږ قرآن یو دی زمونږ دین یو دی او زمونږ پښتو زمونږ کلچر او زمونږ ثقافت ناسته ولاړه دا ټول زمونږ یو شانته دي یو شان پښتانه یو زمونږ ذمه دا جوړېږي ټول مسلمانانو ته زه دا پیغام ورکوم زمونږ ذمه دا جوړېږي چې موږ د دغه خپل ورونو چې کوم ځي حکومت هغې بوځي او دغه لیږي هلته اړوي زموږ ذمه دا جوړېږي چې زموږ حتی الوسه پورې څومره وس کښې موږ د هغې سره تعاون وکړو موږ د هغې سره مرسته وکړو ځکه چې یو سړی د خپل آباد ځای نه ځي او وران ځای نه ځي د هغه هلته د کور پته نه لګي د هلته د ځمکې پته نه لګي دا د کاروبار پته نه لګي هلته او زموږ سره په ډېر لحاظ باندې رشته هم ده نو پکار دا و چې موږ د هغې سره تعاون کړی وی لیکن د دې باوجود هم زموږ دا مسلمانان او دا پښتانه دوی څومره ظلم شروع کړی دی مخکې هم کړی اوس هم کړی دی دا هغه شریان خلک دی دغه افغان مهاجرین چې زموږ ورونه دي مسلمانان دي او هر لحاظ سره زموږ سره شته په ځای د دې چې موږ د هغې سره تعاون کړی وی مرسته مو څه کړې وی نقد پیسو کې هم په خوراکي اشیاو کې هم په لباس کې هم په هر شي کې موږ د هغې سره هم مرسته کړې وي لیکن دا پښتانه راولګېده هغه افغان مهاجرین د هغې د مجبورۍ نه یې غلطه فایده واخیستله غلطه فایده یې څنګه واخیستله دغه افغان مهاجرین چې کله ځي نو هغې خو ټول سامان سر شی نشي وړلی ډېر اشیا هغوی دلته خرڅوي دا زموږ پښتانه خاماران دې خامارانو ته موقع میلاو شوه چې اوس موقع ده راشه دا د دې ظالم څه خو دا احساس نشته دی چې دا زما مسلمان ورور دی زما سره رشته ده د اسلام او د ایمان او د پښتو او د وطن داسې خو دا احساس نشته دی دی خپل جب راغستی چې زه خپل جب ډکم دی راولګېده او د دغه مسلمانانو د هغه مجبورۍ نه غیر غلطه فایده واخیستله نو چې هغوی کوم اشیا خرڅوي نو په نیم قیمت یې هم نه علي که نه په نیم قیمت یې هم نه علي خو زه به څه کیله وکړم د دې نه افغانان خو را بیا هم د بل وطن نوم پرې دی دیو د دې خپلو پاکستانیانو سره څه کړي وو کله چې اپریشن یې شروع شي په دې علاقو کې ما ته اوس هم یاد دغه واقعه چې د یوې علاقې کډوالان تله کډې وړلې اپریشن شروع شو یو سړي ویزا ورسره وه ویزې نه شو بوتلی او هغې خرڅوله پته نه لګي چې ویزه به څه وه د 100,000 او 40,000 ویزه به وه لنګه ویزه او دوی پښتنو یو کس هغه ته هغه وتېل د ویزه را باندې راخرڅې وایي په څو بینانه والې وایي په 100 روپۍ باندې دا هغه قوم دی ښه د دې نه به د خیر تمه څه وکړي اوس هم دقه افغانان درونه چې کله ځي د چا ګاړي دي او د چا یو شی او د چا بل شی د چا بنګلي دي نو دا خلکو ته ناست دا خاماران په انتظار ناست دي چې کله وایي چې راشي چې خرڅ وکړي راباندې نو د 1 لاک روپو شی ته دی په 1.5 په 40,000 روپۍ تاریخ ظالمه
ته دغه پیسو ته لاس څنګه نیسې؟ ته په خپله سوچ وکړه، پر خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړه. دا حالات الله دې نه کړي، الله دې نه کړي ټول مسلمانان دې الله وساتي. خو که دا حالات په تا باندې راغی او ستا سره څوک دغه ظلم کوي، ستا په زړه به څه تېرېږي؟ زه په خپله سوچ وکړه. دا فیصله ما تا ته وسپارله. زه انصاف داره، انصاف رور ولی او مسلمانی دعوه چې همدغه زما افغاني رور دی، دا یو شی خرڅوي، نو خیر دی یو 1,00,000 روپۍ پسې به زه سیوا ورکړم چې اصل قیمت یې خدا دی. خو دا 1,00,000 روپۍ ستا د لارې خرچه شوه، په دې به ته چې روټۍ وکړي. دا مسلماني وه، دا پښتونولي وه. دته زه پښتونولي یم، نه ته زه مسلماني یم، او نه ورته انسان ویم دې کس ته چې دی د مسلمان او د انسان د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي او د سلو شی ته په 100 په 10 باندې اخلي. دا ظالم زه شمارم، دا باغي زه شمارم، دا د انسانیت ته وتلی سړی زه شمارم. پکار دا و مسلمانانو په خپله لږ سوچ وکړئ، دا یې مجبوري ده. اوس جریر ابن عبدالله رضی الله عنه هغه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی و. بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی و چې زه به د امیر خبره اورم، د امیر خبره به زه منم، او د هر مسلمان دپاره به زه خیرخواهي لټوم. امام ابن حبان رحمه الله هغه بیا روایت نقل کړی، پای کې داري فکان جریر اذا اشترى شيئا او باع، کله به چې یو شی واغسته یا به خرڅ که په چا باندې، ورته ویل به اعلم ان ما اخذنا منك حب الينا مما اعطيناكه. ورته ویل پوه شه ورې چې موږ تا نه څه واخیستل، دا ډېر بهترین شی دی، دا هغه څه نه چې موږ تاله درکړه. ما ښکلی شی واخیسته، پیسې مې تاله لږې درکړې ورې. بلکې امام طبراني په خپل معجم کې بیا دا الفاظ زیاتې کړي دي چې یو پیرې د یو اس واخیسته په 300 درهم باندې، په 300 درهم یې اس واخیسته د یو کس نه، او غلام یې ول اصل کې اخیستی و. چې کله غلام ول اس راوسته د هغه مالک سره میلاو شو. اسلام او ایمان دې ته وایي پښتنو، د دې اسلام او ایمان زده کوي، پښتونولي دې ته ویلی کېږي که ته چې پښتون یم. جریر ابن عبدالله رضی الله عنه هغه مالک ته وایي یاره جي دا اس سیوا دی او دا پیسې چې ما تاله درکړې دا کمې دي، دا مناسب نه ده، دا مناسب نه ده. پیسې ورته سیوا کولې وی فلم یزل یزیده حتی اعطاه 800. مسلسل ورته پیسې سیوا کولې حتی چې په 800 درهم یې هغه اس واخیست، په 500 درهم یې اس ورکړو. دې ته مسلماني ویلی کېږي. او دا ظالم به څه وایي؟ دا ظالم به وایي موقع ده راشه د 50,000 روپیو شی دی چې په 100 یې تیوالم، په 10 یې تیوالم، تم ځان ته مسلمان وې، په تا به هم چېرته مور او پلار ډزې کړي زما زوی پیدا شوی دی، تا ته به خلک مسلمان وایي. دې ته مسلماني نه ویلی کېږي زما ورور. مسلماني هم دغې ته ویلی کېدلی شي چې دا مجبوره دی زما ورور مسلمان دی، وس ترې نه رسېږي مایله، خو چې وس ترې رسېږي ښه ډېر یې ولې ورکړه. او بیا که دغه هم نه خیر دی چې هغه کم قیمت وایي خو ولې ورکړه که نه. ته چې نه دا مجبوري داسې دې پاتې کېږي، دلته وراشه اوس موقع ده، د ظلم دی ګورې، دا زیاتی دی. لہذا دغه زمونږ وروڼه دي، دا مسلمانان دي، حکومتونو خپلې خبرې دي، موږ سره دیني رشته ده، موږ سره د پښتو رشته ده، زموږ سره د وطن رشته ده. د هغوی خیال بھرپور ساتو ورې. زه ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم په هر ځای کې چې کوم ځای کې مو افغان مهاجرین وروڼه دي او هغې ځي هلته احسان ورسره وکوي، بلکې دا مجبوره دي که څه شی تیالی نه خپله جب نه ونه څه پیسې ورکوي خیر دی. پیسې دعا خو به ته کوي که نه، که نه ورې الله دپاره ورکوي ول الله دپاره.